کله هم یو سړی په ځمکه راولوېد ویې ګوري چې دا په هوښ کې دی که بېهوښه. اسانه پوښتنه دا ده چې نوم یې واخلئ یا یې په لاس وخوځوئ چې هغې تاسو ته جواب وایي که نه. دوم دا دی چې تاسې باید ساه وګورئ چې ساه اخلي که نه اخلي. نو د دې لاس په ذریعه باندې ډېره اسانه طریقه د هغې پوزې او خولې ته یې وروړي داسې نږدې ورسره نږدې کې نو ګوري که ساه چېرته اخلي نو هغه ته بیا دغه ساه کولی شي د لاس په ذریعه باندې احساس کړي یا ورته مخ وړاندې کړي. دریم باید تاسې وګورئ د هغه د زړه ټکان باید د دې درې ګوتو په واسطه په دې مړوند کې کتلی کېږي ډېر په اسانه طریقه باندې یا په دې غاړه کې. خو که دا کار تاسې نشو کولی د زړه ټکان کتل نو که دغه دوه کاره ناروغ چې دی بېهوښه و او همدارنګه ساه یې نشو اخیستی په سملاسي ډول باندې ناروغ چې دی باید هوار واچوئ او بس دا یو لاس په بل لاس باندې ږدئ او د هغې په چپه سینه باندې داسې ږدئ او بیا ورته چې دی داسې زور ورکوئ 3 4 5 6 7 او تر 10 ځله پورې. دا زور دومره زور ورکوئ تر څو پورې چې د هغې دا بدن 1 سانتي ښکته لاړ شي او بیا وروسته د 10 ځلو نه ناروغ ته دې ښه ژوره ساه اخلئ او بیا د ناروغ په خوله کې چې دی هوا پوکوئ 2 ځل او دې چارې ته تر هغه وخته پورې دوام ورکوئ تر څو پورې چې تاسې دا ناروغ روغتون ته ورسوئ. که چېرته ماشومانو کې یعنې هغه تر 12 کلنیو پورې ماشومانو پورې تاسې کولی شئ چې د دې څپق په ذریعه یا د دې لاس په ذریعه باندې دې ته داسې زور ورکړئ. یعنې چې ماشومانو ځکه چې د هغې بدن ډېر نازکه دی نو په دې اساس باندې تاسې کولی شئ چې د لاس په ذریعه باندې لاس چې دی په دې چپه سینه ورته کېږدئ او دې ته همدارنګه 10 ځل زور ورکړئ او بیا 2 ځل چې دی په خوله باندې ساه ورکړئ. او که چېرته کوچني ماشومانو 1 کلن یا ډېر واړه ماشومانو نو هغې ته کولی شئ 2 ګوتو په ذریعه باندې تاسې د هغې په چپه سینه باندې ګوتې کېږدئ او دې ته چې دی 10 ځل زور ورکړئ او بیا 2 ځل وله ساه ورکړئ. 10 ځل زور ورکوئ او 2 ځل وله ساه ورکوئ تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې تاسې روغتون ته رسوئ.